خو راغله هغلته په کنعان کې قحطي وشوه چې قحطي راغله زمان د حضرت یوسف یعقوب علیه السلام راغله چې پلاره قحطي ډېره شوې ده غلې نشته مونږ ته اجازه وکړه په مصر کې یو بادشاه ده په ډېر کم شي باندې خلکو د غلا ورکوي خازمانو لاړ شي دوی خپلې بوجۍ موجۍ راواخیستلې یوسف علیه السلام خو بادشاه ده په سر باندې تاج یې خیده او تختونه دي مخې ته عسکر دي استقبال دپاره ولاړ دي ولا خبره خو نه وه دوی راغلل چې څنګه یې ولیدل ویې پېژندلو چې لیوان خو راغلل رانه یې وستل کېنول تاسې څوک یې وایي مونږ خو راغلي یو د کنعان نه د شام نه او زمونږ پلار پیغمبر ده هغه یعقوب نومیږي او سورونه یې وایي مونږه 12 ورونه یو ورورم په دشته کې هلاک شو یوسف نومیږي او د هغه یو ورور بنیامین ده سکنی هغه پلار د ځان سره ساتي تسلی په خاطر باندې او دا د موږ لسرونه نور راغلی یو ګمان کوم تاسو د وطن ته راغلی جاسوسان یې نه نه صاحب مونږ په دې کارو کې نه یو وای نو څوک به د دې خبرې تضمین وکړي چې تاسو په دا خبره کې رښتونی یې د څه خبره هم چې تاسو رښتیا وایي او که تاسو دروغ وایي وای بس مونږ رښتیا وایو وای خلاص شئ نو د دوی نه یو ورور ماتل تاسو لاړ شئ بل ورور مو هم راولئ وای صحیح شو دوی لاړل روان دي کور ته لاړل پلار ته وایي چې پلاره داسې عجیب ښه سړی وکنه چې که زمونږ د پلار زوی هم وای دومره قدر به یې راکړی نه وای ډېر قدرمن سړی چې د بوجۍ خولې خلاصې کړې چې دغه دې پیسې هم پکې ایښې دي پیسې یې بېرته ورکړي د دې لپاره چې دا خلک بېرته راشي پلار ته پلاره دغه د بادشاه پیسې بېرته راکړي دي نه مونږ باید بیا ورشو خو یو شرط یې لګولی چې مونږ سره به زمونږ ورور بنیامین پرېږدي د یوسف ښېګړې خو ملایرې نه دي چې تاسو دا وارې بنیامین دی دی وایي چې په پلاره څوک مجبوریت ده زمونږ د قسم په الله چې بیا مونږ خیانت نه کوو خبره سره اوږده کړه خازی لاړ شیدام در سره بوزئ الله ساتندوی ده که په تاسې ټولو احاطه د عذاب راغله خو ځان ته خبره به وي د الله حکم ده خو یوه خبره واورئ چې کله هلته تاسو ځئ نو په یوه دروازه باندې ورننوځئ ما ولی یو حکمت داو چې تاسو په نظر نشئ العین حق او که چېرته کوم شی د تقدیر نه مخته کېدی لسابقه العین نظر به مخته شوی وي او دوهم په دې کې حکمت داو چې خو تاسې لس ورونه یئ دوه کسان بشئ دای به تنا پاتې شي نه په دې کې الله یو حکمت ظاهروي دوی ته اجازه وشو
دوی روان شول بادشاہ ته ورسېدل بادشاہ ته وایي دغه د مونږ خپل ورور هم راوستلو او بیا یو ځل مونږ ته یو څه شی راکا چې بادشاہ ته ننوتل په کوم ترتیب باندې چې پلار ورته ویلي وو الله په دا حکمت باندې خبردار ده بس امغه چې ننوتل بادشاہ اکرام او عزت ورکو بنیامین یو پیژندلو خو بنیامین لا تر اوسه پر یوسف علیه السلام لره نه پیژني اوس د هغه د پیژنګلۍ لپاره الله پاک جل وعلا شانه لار برابرای څنګه سره پیژني الله څه فرمایي په دی اول کال باندې چې قحطی راغله نو د مصر خلک راغلل چې څومره سره ور سره نغدي پیسې دا ورکړي د غلو مقابله په دویم کال باندې چې څومره غاڼې ور سره وي جواهر ور سره دا ورکړل یوسف علی السلام په دریم کال کې چې څومره ساروی د خلکو سره وو د دې روزي مقابله کې دا ورکړ په پنځم څلورم کال باندې څومره غلامان او مين دې لرلې دا ورکړي دا تاسو موږ نه غواړو په پنځم کال باندې څومره چې ځمکه باغونه وو چې دا دې تاسو موږ سکو ځکه ځمکه وچې دي باران نه هونښتا قحطی ده په شپږم کال باندې خلکو خپل اولادونه ورکړل چې موږ ناسې مري زمونږ د اولادونه دتا په وم کال باندې دا خلق نرو خزه ورته راغلل موږ د تایو صاحب نور هم کور کې څه نه لرو موږ ټول د تایو یوسف علی السلام د بادشاہ سره مشوره کوي بادشاہ څه چل ټول مصر زما او ستا په لاس باندې غلامان شول مين دي شوي او څه حکم ته کوي هغه زما حکم وای زه خدا سره چې دا ټول دی الله رضا دي پر آزاد وي او زمکه هم برته ورکو مين دي غلامان هم برته ورکو اسه نور قحطی ختم شو بعد برته داخل کو تزمکه داخل کو ته پیسې داخل کو ته ساروی داخل کو ته غلامان او مين دي زمکه باغونه اولادونه زی اوس نه په دې خلکو دومره لوی احسان وشو چې دا څه عجيبه بادشاہ د دومره رحم څنګه وي چې نه پیسې را نه واغسته نه غلامین درانه سره کړل غلې هم را کړې ټول آزاد هم کړو شان او شوکت د حضرت یوسف علی السلام د بادشاہ نم پورته شو لهم دی وجه نسو وخت بعد بادشاہ د وخت بادشاہي حضرت یوسف علی السلام ته تسلیموي الله فرمای وجاء اخوه يوسف راغل ورونه د یوسف علی السلام فدخلوا عليه نو داخل شول په د باندې فعرفهم نو پیژندل دوی لرا وهم له منکرون او دوی ته د لپاره ناشنا غنون کیو نه پیژندلو یو نه پیژندل ولما هرغلا جهزهم چې تیار کړل به جهادهم په سامان دوی قال آیاتونی ما تراتک وکوي باخل لكم پرور د تاسو من ابيكم د پلا د تاسو نا الا ترون آیات تاسو نه ګورئ ان ذ او فیل کیلا فراور کوم فیمانا وانا خیر المنزلین او ذ غرا مهمان نوازیما د ملمنو عزت او احترام کوما انا خیر المنزلین ذ خو مهمان نوازیم د ملمنو خو کرام او خ عزت ناکیم الا ترون تاسو نه ګورئ ان ذ او فیل کیلا فراور ور کوم پیمانا اگر چې پیسې کمی هم وي وانا ذ خیر المنزلین غرا منزل معنا ملما فعلیما د ملما عزت کون کیما
فإن لم تأتوني به کتاسو ما ته پدې راتګونه کوئ فلا کید لکم عندي نبیا نشته پیمانه تاسو لپاره زما سره ولا تقربون او ما سره نږدې کېږئ ما قالو دوی اوویلې سنراود عنه اباه من بزر د مطالبه وکړه د پلار ددنه وانا لفاعل من کوونکې د دې کاریو وقال لفتيانه اوویلې خپل ځوانانو لره غلامانو لره اجعلوا بضاعتهم وګرځوئ اے خادمانو د دې هغه سامان چې دوی دا راوړی فی رحالهم د دوی په سپرلیو کې په جوالونو کې وګرځوه لعلهم يعرفونها لپاره دې چې وی پیژني اذا انقلبوا چې کله دوی وګرځي الی اهل خپل کورو ته لعلهم يرجعون دوی به بیا د غلې لپاره راشي او یا دا اوه چې دا پیسې همونږ دپاره حرام دي دا خو د غلې قیمت و بادشانه بیر شوی وي فلما هر کله رجعو چې دوی لاړل الی ابي خپل پلار ته نو قالو دوی وویلې یا ابانا اے زمونږ پلارا منع منا الکیلو منع شوی د زمونږ نه پیمانه فارسل معنا ولېږه له مونږ سره اخانا زمونږ ورورو نقتل چې مونږ یوه پیمانه دته زیاته کو وانا له لحافظون مونږ د دې ورور دپاره یقینا ساتونکي یو قال فرمایه هل آمنکم تاسو مې امین نه وی ګڼلی هل آمنکم زه امین نه ګڼم تاسو لره علیه پدا الا مگرم کما امنتکم لکه چې ما تاسو امین ګڼلی وی علی اخیه من قبل فرور د مخکې له دینه فالله خیر حافظا الله پاک جل جلاله خیر غورا حافظا ساتن کیدا وهو دا الله ارحم الراحمین ارحم خرحم کون کیدا الراحمین در رحم کون کونا ولما هرکل فتحوا متاعهم تدی اخلاص کړ خپل رحالو خپل سپرلی خپل سامانونه وجدوا بضاعتهم دی پیدا کړو خپل هغه سامان ردت الیهم دوی ته واپس شوی ده نو قالو دوی اویلی یا ابانا ای زمونږ پلارا ما نبغي مناسب ندی هذه بضاعتنا ما نبغي منکم شی طلبو ات شی هم نطلبو هذه بضاعتنا دا زمونږ د سامان قیمت ده ردت الینا مونږ ته واپس شوی ده ونمیر اهلنا مونږ غله راوړو خپل کورانۍ ته ونحفظ اخانا مونږ ساتو خپل ورور ونزداد کیل بعیر مونږ زیاتو یو پیمانه د اوښه یو بار د اوښه ذالک دا کیلون ذالک دا نور پیمانه کیلو یسیر دا کم د پکور باندې او یا ذالک دا یو پیمانه کیلون یسیرون علی الملک دا یو پیمانه د آسان د بادشاہ باندې بادشاہ بخیل نه ده قال فرمای حضرت یعقوب علیہ السلام لن ارسله معکم اس کله به اون لګم تاسو سره حتا تر هغه پرې ته چې تاسو ما ترا کوي موثقا من الله وعدل طرف دی الله تعالی جل جلاله نا لتأتننی بیت خام خبرات کوي تاسو مالره به پدا زوی باندې بنیامین باندې الا مگرم ای حاط بكم چې پتا سو احاطه او شو ټول په کیمرا شو ځانته خبرې دي حتا ترې پوره فلما هر کله آتوهم موثقهم چې دی ورکو مضبوطی وعده ورکړي نو قال الله قال فرمای الله فاق علامه په هغه سبانه نقول چې مونږ وایو وکیل الله پاک د دې ضامن ده الله په دې متصرف ده وقال فرمای یا بنی او بچانو لا تدخلوا مداخلهږئ من باب واحد د یوې دروازې نه ودخلوا داخل شئ من ابواب متفرقه د بېلابېلو دروازو نه وما اغنی عنکم زنه د دفع کوم له تاسو نه من الله د عذاب د الله نه لقضا د الله نه من شیئن کوم سو ان الحكم نه د حکم د ژوند او د مرګ او د فائدې او د ضرر الا لله مگر الله تعالی لره علیه توکلت پام د الله مادان سپارل نه پاس بابو باندې وعليه خاص پدې الله باندې فليتوکل ځان دې وسپاري المؤمنون مسلمانان المتوکلون توکل کوونکي مسلمانان ولما هر کلا دخلوا تدين نوتل من حيث ده طرفنا امرهم ابوهم
چې امر دوی ته کړو د دوی پلار په ترتیب سره ننوتل ما کان یغنی نو چې دفع کړی وای عنهم لدوینا من الله د عذاب د الله تعالی نه من شیء د کوم عذاب دا لري کوي نشي خو الا مگرم حاجتن مگرم یو حاجتو فی نفس یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کې قضاها چه پورا کړلو چا نذیر وو انه لذو علم یقینا دا حضرت یعقوب علیہ السلام خاوند علم دا لما ده غسل لپاره علمناه چې مونږ ور خود لیدا ولكن اکثر الناس لیکن زیاتره خلق لا يعلمون